د درې څلور میاشتې مې فیسبوک والا سره دغه جنګ وکړو او نن مې ترې نه وګټو. السلام علیکم مینوالو، اندلیب یم د اندلیب پښتو ټي وي نه. په نن درته یو داسې اجره ښیم په ثوابای کې. تاسو یو اجره ګورئ او دا داسې اجره ده چې دا د سلو کالو نه ډېر وشو چې دا اجره جوړه شوې ده. دا د لرګي کار پکې شوی دی. وګوره څومره په هنر شوی دی، څومره ښکلی شوی دی. چت ته وګوره، دغه ستنو ته وګوره. دا هغه مشرانو خوارۍ کړي دي، د هغې ډېرې خوارېکښې ګوتې وي، د هغې نه دغه راوتې دي. دې ته وایي سرای. ټیکهدار بابا وایي دوه شاتیره چې یو ځای نه شي زغملی، ماته هغه سري مې په کار نه ده. دا بره چې تاسو وینئ دا سرای ده، دا شاتیرونو بینچونه او دا وګوره پکې پکې لګېدلي دي، ښکلې چالۍ دي، پټېرې. دا زبردست ګلوکاري شوې ده په لاسو په ګوتو. د پیلر نه ښکلې، د پیلر نه مضبوطه اجره جوړه شوې ده. ډېر کټونه دي پکې. په یخه وي چې کوم ملګري کورونو کې هلکان په ایسیګانو کې تنګ شي، بور شي، نو اجرې ته راشي. مینوالو تاسو اجره وکته، اجره مې درته وښوله. د مشرانو د ګوتو خوارۍ تاسو ولیدې چې په هغه سرو کې، په هغه پیلرو کې، په هغه ستنو کې کومې زبردستې خوارۍ کړي دي. تاسو وکتئ. کتونکو زموږ پیج کې لږه مسله راغلې وه. ډېرو ملګرو دغه شکایتونه کول چې ما څخه پیج نه راځي، ما څخه دا نه راځي، تاسو پروګرامونه ولې نه کوئ. نو موږ خو پروګرامونه نه دي بس کړي، هغه کنټینیو شروع دي زموږ مسلسل. خو پیج کې لږه مسله راغلې وه، نو چاته تلل چاته نه تلل. درې څلور میاشتې مې فیسبوک والا سره دغه جنګ وکړو او نن مې ترې نه وګټو. نن هغه هر څه څپا شو په موږ چې څه اعتراضونه و. اعتراض څه و په موږ؟ څه اعتراض و؟ پاکستان کبډي کړې وه، انډیا سره 2 پوینټه ما د خپل پیج نه شیر کړي وو. شاید افریدي د هغې خلاف 2 چکې والې ما د خپل پیج نه شیر کړي وو. یا داسې نور څه د خیبر ټي وي ما پکې خپل کلیپونه کړي وو، هغه ما د خپل پیج نه شیر کړي وو. نو هغه کلیمونه ور راباندې نو پیج کې راته مسله راسه وخت مو د لا یو نه شوه کولی، کلیپ به مې صرف اچولی شو. اوس شکر دی هغه هر څه ستاسو په دوا سره صفا شو. ډېره مننه کوم. ګورئ اوس به انشاءالله چاته زموږ پوسټونه چې ځي، چاته زموږ ویډیوګانې ځي، چاته به شروع شوي وي، چاته به شروع شي. چې چاته نه تللی د هغوی دا شکایت به ختم شي. اوس به ټولو ته راځي. موږ هم انشاءالله ممکن کوشش به کوو چې داسې هېڅ څه کار ونه کړو چې په هغې دوباره موږ ته مسله جوړه شي. ستاسو غوښتنې به پوره کوو انشاءالله. اوس به ښکلي ښکلي پروګرامونه کوو. موسم ښکلی را روان دی. چې موسم ښکلی شي نو بیا به راته دلتې قیصر زما ملګری دی، زموږ ایډمین دی د پیج، هغه ښکلې سټوډیو جوړه کړې ده. په هغې کې به ناست یو او په هفته کې په 15 ورځې کې به یو ښکلی میلمه، ربابي، سندرغاړی، شاعر، نور با خبره سړی چې په څه پوهېږي، ډاکټر، وکیل، جج، دغه ټول به راولم او تاسو ته به یې مخامخ کوم، ستاسو تاثرات به هم شروع کوم. یو نړۍ مننه کوم. ډېر بل څه شته دی که نه؟ بس دی ډېره یو نړۍ مننه کوم کتونکو. وګورئ اندلیب پښتو ټي وي، شیر کوئ. انشاءالله اوس به دغه شکایتونه ستاسو لپاره مې دا دوره جنګ وکړو. ما چې دا چاته نه دي ولې ورته نه دي، ما ته ولې یو سړی وایي چې زه پیج لایک کوم ما څخه نه راځي. نو ډېره مننه ستاسو له ټولو. انشاءالله هر څه به سم شي. الله په امان.